د دې پوزې دا چوړ مې ډېر خوږېږي خبرې ترې نشم کولی بس سر مخ بنده بند دی چېرته ښه ډاکټر له لاړ شه چې علاج دده وکړي ماماجي او بچي داسې شټرانګ چای مې دله پخه که که نه په ایماندارۍ کې داسې چای مې دله هغه مامي پخه کي ماله ډېره غلطه دي ومي چېرته د مامي مخکې دې دا خبره ونه کې خو ګورې هر وخت د مرچو په سټه ناست دی د مرچو سټه پیژني نه پیژني که نه ځکه خو داسې خبرې کوي خو ته دې پرېږده هلک دی نه پوهېږي ښه روپۍ ګله ته ما دې له راغوښتې ما وی چې ته ځکه نه ته مې څه ته په سر ولاړې ګورې برابروم دې زه روکشه یاره ویمه چې د دې بې خونده نه به څه جوړېږي بې خونده پیژني ولې نه پیژنم برکتې یادې که نه ښه نو تاسو وې نانه نو ما دا خبره کوله چې نه واده شوه نه کېده شوه د ده د کېدلې دې څه وکړل من خو ګوره روپۍ ګله د خدای په خدایۍ کې هم تا ته سترګې دي راغی څوک راغی مړه سوچ راغی سوچ پیژني څنګه سوچ و څه سوچ داسې چل دی که نه چې د ده د کویدن په لار کې مضبوط خاندان دي خاندان پیژني خاندان او اولنی خون دا دی چې دا دی د دې خورلڼو په شان چې کم کار کوي پېښ وي دوایه یو دوه مړه دوه نه یو لالا دویم خون ډېر دا دی چې سبق یې نه دی ویلی ولې مې نه دی ویلی ماماجي نهم جومات مې پاس کړی دی او ښه په پوخ کاڼي باندې په نهم جومات پاس کېدن غواړي لالا او ماماجي په خپله خو دې 3 جوماته ویلي او داجي مې ایله بیله 4 جوماته ویلي دي او ځان له کویدنې کړي دي وایي دا مې غلی شه بې خونده د مشرانو په مخ کې څوک داسې خبرې نه کوي نو بیا د مشرانو په مخ کې څوک څنګه خبرې کوي یا الله زما دې په توبې ویم کشران د مشرانو وړاندې په زور کویدن غواړي توبه نو څنګه به په زور نه غواړي ماماجي دې کې بله خبره ده بله څه خبره ده نو ماماجي چې ماله نوکري وګوري که نه نو بیا به د کور دا کار درله څوک کوي دا لوښي به درله څوک کوي چې داخلې پخلې به درله څوک کوي د دې غم ذمه زما ذمه پیژني ولې نه پیژنم د ده ناسې ساګ سیلی وړی دی ساګ رانه سیلی نه دی وړی داجي ساګ مې په دیچکي کې واچولو یاره ویمه چې د کټه پروزي نو د ځمکې به څه غورځېږي ځمکه نه سرکوزي یا کټ د بادي سمبور سیلی بیا راغله خدایه خیر ته په شړک باندې ولږه برکته او په شړک یې ولږه کوېدنه دا بیا د سرو مچو کبین چا چیړلې دي زما خو دا خیال و چې د ورتلو سره به راته ښه وکړي خو ما ته څه پته وه چې د هغې نه په لور باندې ځان روکېږي ته باید د بختورې لور نه څه به د چین ماچین خاطرې وي یرې خمې یو غر او بل غر راته موله چا کاره تللی وي او څه لتلی وي میاشت د رایه معلومیږي ما وی چې انکار به راته کوي خو خفه په دې ما چې پوره 15 روپۍ مې ټانګه کې ورکړلې او 2 میله مزل مې پیاده ټپالې ووهلې یا ښځې ما تم څه ووایه که نه کوم دغسې به د ځان سره ګوړه کې ګوړه پیژني پوره کلي کې راته د بختورې کور چاخولی ویلې چې غریبانان دي خو ما ته څه پته وه چې خبرې په کندو کې نه ځایږي یا خدایه زما دې په توبو همدغسې سور کې غږېږې انکار یې درته وکړو که اقرار که تش انکار یې راته کړی وې نو ښه به وی که نه خبرې راته وکړې ښه ډېرې خبرې نو تا ورته نه وې چې زه د روپۍ ګل ټبر یم د معتبر خان د ناظر ما به ورته څه وي د برکتي دي څو اخ په مینه باندې غزم نه لري دقه یو کنډرګی دی نو یاره ریخمې چې یو خبره درته وکړم نو غوسه کېږي خو به پرې نه وایه څه دي هسې ما وی چې یو ځل که بیا ورلې نو څنګه به ای توبه شه زما څه کار دی او چې دا مې ورته ووې چې هلک د ټول کور کار کوي لوښي وینځي ځای جارو کوي لور به دې مزې کوي مزې نو هغې درته څه ووې هغې راته وی زما جنوټاره جونګی نه دی پکار ویمه بلکل یې درته صحیح وې هغه ته خو ما یو 20 ځله ووې چې ځان له څه کار روزګار روان کا 2 پیسې کور ته راوړه خو والله که هغه په هېڅ هم نه پوهېږي نو ویمه په سر کې مازغه نه دي بوس دي بوسه خو ویم یو ځل به تې زم د بوسو سخې جوړوم د پوزو سخې پیژنې
وایم ته په یو خبره نه پوهېږې که نه روپۍ ګل ماما بیا څه چل شوی دی وایي څه چل شوی دی داجي وګوره ورته که یا لکه برکت یې ودرېږه ورته که نه څه لتې منډې وایي داجي نو څنګه ورته ودرېږم د روپۍ ګل ماما سپېړه ډېره توده ده یا لکه روپۍ ګله ما ته ووایه که نه ده ته په څه غوسې چې تا رانه د سوال جواب تپوس وکړه که نه نو تاله به درکم جواب پېژنې څه ووایم نو لا جواب خو دې راکړی نه دی نو ویم د دې نالۍ قضوي دپاره چې د کوم کور ته ورځم نو اولنی تپوس رانه دا کوي چې سبق یې څومره ویلی دی کور یې کچه دی که پوخه کار روزګار څه کوي نو چې د ده دا ټول ورته زه وښیم نو چوټ انکاري شي نو ته ورله کار وګوره که نه روپۍ ګله ته ورله کار وګوره روپۍ ګله نو چې د کباب په کڼي سره مې که نو هغه نوکري یې پرېښوه بیا مې ورله د خپلې غریبۍ په پیسو د پیکوړو کڼې جوړ کړو نو هغه ته په کباړي خرڅ کړو کټ دې مات کو که ماماجي نو لږ خر خو کوه که نه او د دغه کارونو له غومره د دې کور دا کار ښه دی دا ښه نه دی ویمه ښه سبق ووایه ډېر سبق ووایه زه نو چې ته پخه نوکري وګوره ماماجي اول هله کویدن وکئ نو هله به نوکري کوم وا ته لکلې ورکه اول کویدن او بیا نوکري خو له دې پې نه ستړي کېږي سرکوزیه نو اول هله کویدن وکئ نو ایله به مې کار ته ډډې مو لګي که نه که څنګه داجي نو بس ګوړه کوه خوله به مې خوږېږي دا مې ټیپر سپین که او کټ مې کړل او 2 ځل مې په صابون ووینځل څه ټیپر دې په صابون ووینځلو او که نه چې تا صابون راکړو نو ما به څه کړو وینځل به مې نه یا خدایه ما خو درته خیرنې جامې یادولې ما درته ټیپر نه یادولو اوس به څه چل کېږي نور به څه چل کېږي خو دا ټیپر به بیا وینځې زه خو یې بیا نشم وینځلی او ښه ته ټیپر پرېږده زه ورشه او هغه جامې ووینځه نو پسې یې وینځم ولې صابون دې خلاص کړه یا سړیه دا خو به ډېره ګرانه شي چې یوه چکې ته په ټول ټیپر ووینځلو باندې خلاصی ډېره به غوسه کېږه که نه بدري جمالې بیا به دې بلډ پریشر زیات شي خفه کېږم نیمه چکې صابون پاتې دی او نو مخکې به دې راته ویلي وو که نه هسې دې خفه کړلم هسې بدري جمالې خدای راستي په دې غوسه کې دومره ښکلې ښکاري نورې ټوکې راپورې مه کوه ځه ورشه او خیرنې جامې دې ووینځه څه شی زه به دا خپلې جامې په خپله وینځم نو نور به یې څوک وینځي خو ستا جامې دي که نه زه در باندې خپلې جامې خو نه وینځم ښه نو انازو لور مې څه شوه دا یې خو سر خوږېده او بېګا راسې تبه ده دا خو به ډېره ګرانه شي ای معتبر خانه شپیلي وهل اسطوان پوکل نه کېږي ښه چې بچت کې او نوکر راله نه ساتې نو دا کارونه خو به راسره کې څه پوه شوې پوه شم ډېر ښه پوه شم هسې بدرای ما ویل چې داسې نشي کېدی چې دا کارونه هم کېږي او پیسې هم پرې نه لګي وایي کم مکله ته خو ډېر هوښیار یې برکتیه و برکتیه لالا و لالا برکتیه و بی برکتا ورم ننظر دی برکت شاه خو بېوزر و مرغه دی ګرځي به خو چې هغه لالا مې څه شو نه یې ګاډي شته او نه هغه پته مې شته چې کوم خوا تللي دي ځمه چې چرته یې ولټومه چې څه شو